ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله او سوک دی ډیر خسته خبرې والا دا غچانه چې دعوت ورکوي د الله طرف ته د فضیلت دی د دعوت د الله د دین طرف ته الله وی د دنه سوک چې تاسو خسته خبر ورلیدلې وعمل صالحا وعمل کوي نیک دا وسره لازم ده لکه صرف دا نه چې وینا کوي وینا هم کوي عمل هم کوي وقال إنني من المسلمين أو يقينا زرتا بدارنا يما فضیلت دې خبرې چې الله طرف ته دعوت ورکول د دې ډیر زیات فضایل هغه ځای په ځای بیان کړي دا زیات دغه تفصیل نه دی فضیلت د دعوت الى الله د الله دین طرف ته دعوت ورکول الله د ټول نه خسته خبرې دی د ټول نه خسته خبرې خو بیا اوسره دا فائدې دې ساتي وعمل صالحا په خپل په عملوم کوي او د کم عالم خبره چې زړه ته کوزي او د کم عالم خبره چې اثر کوي پوه چې دې په خپل عمل کوي او د کم عالم خبره چې اثر کوي پوه چې بده کې اخلاص ته خبره خالص د الله لپاره بیانوي او کم عالم کې چې اخلاص نه او عمل پکې نه او تقوا پکې نه نه دې په ګنټو ګنټو بیانونه کوي او درسونه کوي خو سلويخ کاله دعوت به کړي دیرش کاله دعوت به کړي په دې دیرش کالو کې د په خبرو باندې لسو کسانو له الله هدایت نه ور کړي او یو سړی کال دعوت کی کال او په دې کال کې دې سړي د خبرو د لاس په سونو کسانو د الله سبحانه وتعالى هدایت نصیب کړي دا غوږ دې چې په دې سړي کې اخلاصي دویم دا چې سړی به خپل عمل کوي د دې دعوت فضیلت نیکانو خلکو ته معلومه څومره کوشش وکاو اول خو به دې کې پیغمبران داخل دي بیا د پیغمبرانو په لار چې کوم علما روان دي هغه به کې داخل دي دعات الى الله د الله طرف ته دعوت ورکو کپناستا په ولاړه پملاستا هغه دعوت کړي د الله سبحانه وتعالى دین ته دوی کې د نوح علیه السلام واقعه او سمل وی الله په پټه مم دعوت کړي بخکار مم کړي یوازې موتم کړي په جمع موتم کړي په ولاړه پروانه بلکې هغه سورۃ یاسین کې چې دا قوم تذکره ده چې الله سبحانه وتعالى او تدری پیغمبران لګیلي نو کوشش کوي چې دا پیغمبران د دوی مقابله وکړي او د دوی سره مبارزه وکړي او لګیو الله سبحانه وتعالى سوي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الله إذا خارج کوز طرف نه سړی روانو منډې وهلې او په دې منډه کې سوي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اے قوم اتبعوا کوي د پیغمبرانو ته چې تاسو طریقې دا نه کانو خلکو طریقه دعوت په ولاړه پروانه په هر حال کې او دا خیر خوالي زونګه لکه یو سړی په دې کوشش کوي چې الله تعالی جهنم نه بچ کی نو د دنه چې ته اوچت انسان ته لري یو سړی په دې کوشش کوي چې ته جنت ته راشي یو سړی په دې کوشش کوي چې الله پتا باندې رحم وکړي یو سړی په دې کوشش کوي چې ست اخر خاتمه په ایمان سره شي دا ټول نو اوچت انسان د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو د صحابه کرامو د دوی نو ورست د اوچت انسانان دي د علما الله سبحانه وتعالى زموږ د دعات او حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالى غوړي مزید توفیق ورکړي چې قرآن او حدیث دعوت وکړي رسول صلی الله علیه وسلم من دعا الى هدى چا چې د هدایت طرف ته دعوت ورکو نو په دې باندې چې به څومره خلک عمل کوي اجر یې ته روان دي څومره اوچت انسانان دي په قبرونو کې پراته ثواب ورته روان دي رسول صلی الله علیه وسلم چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه نصیحت کو وی کچرته الله ستا په لاس باندې یو سړي له هدایت ورکړي نو د سرو او خانو نستره پر غوړه یو سړي نه چې به سړي په لاس باندې په سونو په زرګاو په کروڑو په لکاو کسانو ته هدایت ملو شي او هدایت ته نصیب شي دا سره څومره خوش قسمت او څومره اوچت انسان دی او حقيقي معنی سره مالدار هم دی او دا داعی الله چې الله طرف ته دعوت ورکړي دی چې مرشي بیا د دې میټر چې راغی سٹارټ نو کوشش کوي چې الله دین طرف ته دعوت ورکوي
او که چېرته الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړو ژوند یې راکړو نو په دې عنوان باندې به خاص بیان کوو د دعوت اصول او آداب. د دعوت داسې نه دی چې بس بسم الله به وایه شروع کوه. صرف څلور خبرې په دې کې ځان سره یادې ساته. اهمې د دعوت لپاره اخلاص لازم دی. اولنۍ خبره اخلاص چې د دعوت به ته د پیسو لپاره نه کوې، د تنخوا لپاره، د ریالونو او ډالرو لپاره، دا به خالص د الله د رضا لپاره کوي. دویم دعوت به هله کوې چې علم د سره وي، یعنې بیا به دغه ډکوسلې ولې او دغه پالتو خبرې به کوې او قصې او تاویل ماویل او بزرګانو رحمت الله علیه او رحمت الله علیه به وایي او مونږ پلانیزي تللی او مونږ پلانیزي کې چې علم نشته. عباس وایي نو نور څه وایي، نور څه ووایي غریب، د هغه سره دقه دي. علم به وکړې بیا دعوت کوه. ما پرون کابل زموږ یو مجلس کې ناستو دا خبره کوله، یو کس دې دعوت کې به ګرځېدو را ګرځېدو سپین ږیری و مشر، ما ورته ویل ته څه کوې؟ بس وی ګرځو الله په لاره کې. نو ما ته څه بیانې خلکو ته؟ وایي دغه ورته وایي چې لمونځ کوه. ما ګوره تا سره خو علم نشته، ته علم ولې نه زده کړې چې ته خلکو ته دغه علم بیا بیان کړې؟ څومره ښه خبره. علماو سره کښېنه، د هغو نه چې څه زده کړو بیا خلکو ته بیانوه. وایي نه بس موږ دومره غټې جوړې خبرې نه کوو، خو دغه وایو چې لمونځ کوه او داسې کوه. نو ما چا ویلي چې لمونځ کوه؟ دا ما ته څه ویل؟ چا ویلي چې لمونځ کوه؟ الله ویلي دي، د الله پیغمبر ویلي دي، صحابه کرام ویلي. چا ویلي چې لمونځ کوه؟ بس ګډوډ شو، مړه وي ته پکې نورو ته واوړېدې. یعنې دومره یو سړي ته دا پته نشته، دلیل ورته نه معلوم چې چا ویلي چې لمونځ کوه. الله ویلي کوم ځای کې ویلي، پیغمبر ویلي کوم ځای کې ویلي، دا ورته پته نشته. او لمونځ کوه. کم سے کم د یو سړي سره دومره علم پکار دی چې دی پې دعوت وکړي، چې کومه خبره ته معلوم وي هغه بیانوه، چې کومه ته معلوم وي هغه بیانوه. درېیمه خبره دا ده چې صبر به کوې په دعوت کې. ځکه چې ته دا بعض کسان د دې انتظار کوي چې زه به قرآن او حدیث بیان کړم، بیا به راته خلک د روپو او د ګولونو هغه هار را په غاړه کړي او زما تندی به ښکل کړي وي چې مولوي صاحب ډېرې ښکلې مسلې دې بیان کړې. نه، په دې کې کېدای شي څوک تا مړ کړي، کېدای شي د کلي نه دې وباسي، بدنامي به در باندې لګي، قسمه قسم خبرې به وشي، ته به دې کې سبا کوې. څلورمه خبره اهم هغه دا چې د دعوت طریقې زده کړې، بیا دعوت ورکوه. دا یو نیم ورشي هغه لږ ډېره دینداري چې پکې هغه ته مې وباسي، بیا راشي دا د ابوجهل زوی وي، دا نه مني خبره. هغه شته چې کومه دینداري به کوي هغه دې ته مې وویسته په طریقه، په حکمت. د هغې دپاره به د رسول صلی سیرت مطالعه کړي چې رسول صلی به څنګه دعوت ورکوو. ځوانانو ته د هغه جدا طریقه وه، بوډاګانو ته د هغه جدا طریقه وه، د قوم مشرانو ته د هغه جدا طریقه وه. او زمونږ ګرمي که نه ته بس جوش او جذبه کړي، دوه مسلې زده کړي، بیا یې په دې سړي باندې په دغزي باندې مني چې لازم به دلته مني، او که نه مني بیا د باندې فتوې متوې هم لګي، نو الټه کار ښه خراب کړي.